بسم الله الرحمن الرحیم ویډیو دی باره کې کو چې پاکستان ته انټرنیټ کله راغی او بیا هغه ټیم سپیډ سور او اوس سپیډ سور دی او پاکستان کې اوس ته انټرنیټ یوزر سور دی او دا نن چې کوم حالت کې انټرنیټ نو دا د کوم مرحلو نه راتیر شوی دی او تر دې پورې را رسیدلی دی نو کالو 1993 1993 چې پاکستان ته انټرنیټ را ورسېد دا د اقوام متحده یو پروګرام انډر دیس پروګرام پاکستان ته انټرنیټ را ورسېد خو لومبي دوه کاله دا صرف د غټو کمپنو او بینکونو ته اویلیبل و بیا د هغې نه پس په 95 کې دا عامو پبلک ته اویلیبل کړی شو خو هغې کې داسې کار و چې بیا هم د دې سپیډ ډېر کم و لکه 64 KB سپیډ و که نه نو ځکه تر 2000 پورې په پاکستان کې ډېرو زیاتو خلکو ته دا پته هم نه وه ګینې چې انټرنیټ پاکستان کې شته بلکې تر دې پورې چې ډېرو خلکو دا پېژندو هم نه ګینې چې انټرنیټ څه 2000 کال کې پاکستان د سټیلایټ په ځای باندې هغه فایبر چې کوم دی هغه چې سمندر کې کوم د انټرنیټ تارونه راغلي دي نو هغې سره کنیکټ شو چې هغې سره کله کنیکټ شو نو د انټرنیټ سپیډ لږ هم ته کې ښه شو هغه سسټینبل اویلیبلټي جوړه شوه چې لکه به لږه خبره به نه ډسکنیکټ کېدو خو بیا هم تاسو ته یاد وي چې د 2000 نه پس هم تر څو کلونو پورې په پاکستان کې د انټرنیټ سپیډ دوره و که نه چې تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې پرایویټ میډیا راله لکه د جیو ایر واي 2002 2003 کې دوی چینل یې لانچ کړی نو دوی چې کوم انټرنیټ اخیستی و نو لکه هغه لکه ډېر ښه انټرنیټ و نو دوی چې به ویډیو اپلوډ کوله نه وایي صرف 1 MB سپیډ و که نه نو 2006 کې بیا لږ غونته کې بل یو سټیپ واغستی شو 2006 کې هغه DSL چې به ورته وي نه PTCL ولا لانچ کړو د هغې سپیډ په هغه زمانه کې دا سپیډ هم 100 کالو پورې 1 MB به او هم په ماښام ماسخوتن کې به بالکل بیا کار نه کوو 2010 کې پکې دا یو سنګي میل چې د پاکستان د انټرنیټ یوزرز چې کومونه هغې 1 ملیون کراس کړه لکه 10 لاک ته ورسېدل 2013-14 کې چې کله 3G او 4G لانچ شوه که نه نو دا د 3G او 4G د لانچ کېدل چې کومو بس دا د پاکستان د انټرنیټ په تاریخ کې یو سنګي میل او دې سره بیا بالکل کال په کال باندې یو خو ډېر ښه سپیډ او ډېر ښه انټرنیټ راغی او کال په کال باندې یوزر سیوا کېدل نو د 2010 او د 2020 په منځ کې په 10 کالو کې د پاکستان انټرنیټ یوزرز د 10 لاک نه 10 کروڑ ته راورسېدل نن سبا پاکستان کې انټرنیټ سبسکرایبرز چې کوم دي نو دا 10 کروڑ دي نو دې کې د تاسو ته دا معلومه وي ګوره چې دا انټرنیټ یوزرز دي لکه موبایل یوزرز خو د 18 کروڑ د پاسه دي نو موبایل یوزرز او انټرنیټ یوزرز کې خو فرق دی خدي سره د پاکستان انټرنیټ او د موبایل انډستری دا سافټویر انډستری دا ډېره لکه کومګه دا نه وګوري چې بالکل ترقي یافته ملکونو په شان خو نه ده خو ټو سم ایکسټینډ دا ډېره ښه ده او سټیبل لا ولاړه ده نه نور ملک چې کومه انډستری ده د هغې نه ښه ده لکه د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د پاکستان سافټویر ایکسپورټ چې کوم دي هغه تقریبا 2 ارب ډالر ته رسیدوږي دي که نه پاکستان اوس په 2021 کې د موجوده حکومت د پالیسۍ او د لږ ښه کار یې به کوو که نه د هغې د وجې نه پاکستان وایي د 1 کروڑ د پاسه موبایل سیټس چې کوم دی خپل ملک کې پیدا کړل که نه او درآمد کړي چې دي امپورټ کړي دي نو هغه صرف او صرف 10 لاکه دي نو دا هم یو ډېر ښه ساین دی نو د پاکستان مارکیټ ډېر دی 22 کروڑ آبادي ده که نه او دا سیزونه د ټیکنالوژي دا سیزونه په داسې ملکونو کې ډېر ښیي چې کومو ملکونو کې آبادي ډېروي نو په دې وجه باندې موږ لکه دا دعوه کولی شو دا امید ساتلی شو چې راتلونکي وخت کې د پاکستان د انټرنیټ انډستري د موبایل انډستري د ډیجیټل انډستری چې کومه ده او دا کیسه چې کومه ده نو دې کې د پاکستان فیوچر ټو سم ایکسټینټ روښانه دی بله ویډیو کې به بل موضوع سره راځو ډېره مننه